یو پر بل د پاکستان او هند تر څو ورځني غور پرش وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو په خپلولو باندې د سیمې د هیوادونو رقابتونه زیات شوي. په وروستیو 2 اونیو کې ایران، پاکستان او چین یو وار طالبانو پسې کابل ته ورټول شول. بیا یې امیر خان متقي ایران ته حتی د ولسمشر پزشکیان لیدو ته وروباله او دا دی په بیجینګ کې هم ورسره د دغو 3 هیوادونو خارجه وزیران راټولیږي. پاکستاني چارواکي خو خپلو رسنیو ته په خوله کې خبره ورکوي او وایي چې د کابل لومړۍ ناسته کې 3 واړه هیوادونو په طالبانو باندې دا منلې ده چې هند سره به نورې اړیکې ډېرې نه پراخوي او د چین ناسته کې به هم طالبانو باندې همدا منتر پخول کیږي. خو دا د هند خارجه وزیر بیا په تیرو نږدې 5 کلونو کې لومړی وار د طالبانو له خارجه وزیر امیر خان متقي سره ټلیفوني تماس نیولی، ښې وعدې یې سره کړي دي او د همکارۍ او رقابت نوې دریڅې یې پرانیستي. تر دې چې پاکستاني دفاع وزیر ویلي ټول مسلمانان موږ سره ولاړو، خو طالبان او اسرائیل له هند سره ودرېدل. سیمه کې د هند او پاکستان له نښتو وروسته د طالبانو په رابطه ګرمښت د څه دپاره؟ سلامونه، زه سعید شینواری او نن یې درته سپینو خبرو کې د طالبانو د سیاستونو څارونکي سمیع یوسفزي صاحب او په کاناډا کې پخوانی افغان سفیري شینکۍ کړوخیل صاحب سره دا موضوع راسپړم. ستړي مشئ، دواړه په خیر راغلئ. مننه تاسو ته او وکیلې صاحبې ته سلامونه او احترامات او نیکې هیلې تاسو ته او یوسفزي صاحب ته او همدارنګه د پروګرام محترمو اولیدونکو او کتونکو ته ډېره مننه. یوسفزي صاحب، زه به تاسو نه راپیل کوم. تاسې طالبان او پاکستان ډېر ښه پېژنئ. څه خبرې روانې دي؟ اول خو دا دی چې د رسنیو ریپورټونه چې پاکستان کې څه ورکول شول په طالبانو باندې پاکستان د جنگ نه وروسته د هندوستان سره څنګه داسې ګرم راغی او څه ورباندې منلي دي او څه دپاره دومره ګرم ورباندې راغلي؟ ډېره مننه. زه فکر کوم د وخت نه وړاندې ده چې څوک د چا باندې څه ومني، خو حقیقت دا ده چې د هند او پاکستان د یو جوور کړکېچ نه وروسته د دغه کړکېچ اگر چې جنګ بندي شوې ده، ډزبندي شوې ده، خو د دې هغه تفش او هغه ګرموالی اوس هم په سیمه کې احساسېږي. د جنګ نه وړاندې هم د امریکې د ولسمشر نه نیولې تر سعودیانو نیولو تر ایرانیانو او حتی افغان طالبان او ازبکستان او نور هیوادونه هم فعال وو، یو بل سره په دغه اړه باندې خبرې کولې. خو زه فکر کوم چې د دغه کړکېچ نه وروسته بالخصوص چې بنګلادیش اوس هلته یو داسې حکومت راغلی چې پاکستان ته نږدې ده او په روایتي ډول باندې د حسینه حکومت چې په بنګلادیش کې ړنګ شوی ده، یو ډول پاکستان خوشحاله ده چې که افغانستان موږ د لاسه ورکړی ده خو بنګلادیش مو راخپل کړی ده او اوس پاکستان دا فکر کوي چې د دې لپاره چې د بنګلادیش ځایناسته ایستدوی افغانستان سره روابط غوره کړي دي او بهتر کړي دي او ټلیفوني خبرې سره کړي دي او یو رتبه طالبانو هیات په د دریم تاریخ د مې نه یعنی د جنگ د شروع کېدو نه وړاندې ویل کېږي چې په هندوستان کې او ویل کېږي چې اوس هم په هندوستان کې تر اوسه پورې کم پاتې شوی ده، ممکن نور صحیح علاجونه وغیره د پاره. نو پاکستان ورخطا شوی ده. هند هم کوشش کوي چې نور د هغه روایتي هغه ډېر محتاط سیاست نه راوځي چې طالبانو سره روابط بهتره کړي. په دې کې شک نشته چې مودي حکومت د اسرائیل سره ډېر نږدې اړیکې لري، مسلمانانو سره په هند کې دننه تعلقات خراب دي، خو بیا هم د مجبوریت له امله د افغانستان سره یا په اصطلاح د طالبانو سره روابط رغوي. خو زه فکر کوم چې اوس هم ډېر وخت ده هغه ډول عادي حالت ته دوباره په اسانۍ نشي راګرځېدلی، کوم چې د 2021 کال نه وړاندې د هند او د افغانستان اړیکې وي، هره ورځ 3-4 پروازونه وو، په زرګونو محصلین په هند کې وو، افغانان تګ راتګ کوو. هغه وخت لا یو څه وخت شته ده، خو بهرحال زه فکر کوم چې هند یو محدود ډول یعنی یو څو قدمه پیشرفت غواړي افغانستان کې تر څو پاکستان تر فشار لاندې ونیسي، پاکستان په اصطلاح خجالت کې او دا ورته وایي چې تاسو په افغانستان کې په جهادیانو یا په مذهبي ګروپونو باندې کومه سرمایه گذاري کوله هغه قابل اعتبار نه دي، هغه نن د تاسو خلاف دي. نو د عمله هند هم په دې پوهیږي چې دغه ډول خلکو باندې چې یو ملي حکومت ونه لري، یو دیموکراتیک حکومت ونه لري، سرمایه گذاري ناممکن ده. خو بیا هم د دې لپاره چې پاکستان
په آرام ډډې ته پرې نه دي یا آرام ته پرې نه دي ذهنا پریشانه کې دوی سره اوس روابط غوروي او پراخوي او تقریبا اوس ویل کېږي چې 50 کسانو پورې ویزې هم ورکوي چې اکثره د طالبانو هغه غړي دي چې هغه په تېرو جنګونو کې یا سخت ټپیان شوي دي یا اوسني طالبان دي مریضان دي هغوی هند ته ځي تر څو هلته یو خاص ویزه باندې ولاړ شي. نو حالت داسې ده چې یعنې افغانستان اهمیت اختیار کړی ده خو دا په دې معنی نه ده چې دا د طالبانو ته یو رسمیت وروبکي او هغه قدمونه لا ډېر طالبانو حکومت لا ډېر د دغه منځنۍ لرې کې کېدای شي یو شی وشي. اغلې کډوخیل ستړي مشي تاسې هم جنګ تیر شوی دی د پاکستان او هندوستان مګر د طالبانو یو پلاوی په هندوستان کې د یوسف صاحب په حواله باندې ناست دی او بل پلاوی داسې ووته په ایران تاو شو او بل اخره بیجینګ ته رسیدلی دی. فکر کوئ طالبان یو ډیر مهم رول سیمه کې لوبوي او که سیمه ډیره لیواله شوې طالبانو نه یو رول په ډول باندې استفاده وکړي؟ زه فکر کوم چې کوم تحولات چې په منطقه او د منطقې نه باندې شوي دي او را روان دي د دې په خاطر باندې هر مملکت خپل موخه لري او د خپل موخو په خاطر همدارنګه د خپل اندېښنو په خاطر چې سره موجود دي او همدارنګه د طالبان حکومت دوی پیږي چې مثلا داخلي مشروعیت لاسته نه دراوړی لا تر اوسه په ټولنه کې په انزوا کې روان ده پیږي چې زیاتې نیابتي ډلې هلته موجودې دي فراتیت حاکم دی. نو یو رقم په همدغه حکومت باندې ډېر بې اعتباره دی او غواړي چې دې ته ډېر محتاطانه رابط ولري او رابط وساتي. دا د دوی د خپل ګټو او د خپل غوښتنو ځینې فرصتونه موجود دي ځینې ګټې دي او ځینې اندېښنې دي د دې په خاطر باندې طالبانو سره تماس نیسي او یو شان د تعامل برقراروي چې کم از کم دوی ته صدمه ونه رسي. دوم داسې څنګه کولی چې له دوی له موجودیت د دغه وضعیت نه چې طالبان کې قرار لري په خپله ګټه تمام کړي. نو په همدې خاطر باندې نو دغه حرکتونه یا غوښتنې یا دعوتونه چې دي په منطقه کې یا د باندې نه راځي کابل ته یا له کابل نه د باندې ځي نو دا فکر کوم چې دا د طالبانو فعاله ډیپلوماسي نه ده بلکې د مغو د منطقې ممالکو خپلو غوښتنې یا اندېښنې دي چې دغه روابط یا تعامل ساتي. صحیح. خو هند خو بحث پې وشو پاکستان او ایران او چین به په دې وخت کې د طالبانو نه څه وغواړي ځکه پاکستاني رسنیو داسې راپور ورکړی دی چې دا 3 اړخیزه ناستې دې دپاره کېږي چې په سیمه کې او د هند رول کم کی او دا به د طالبانو په حضور سره په یو بلاک کې راننستلو سره د هند په وړاندې ممکن شي. تاسو باور لرئ داسې امکان لري؟ مطمئنه چې چین غواړي چې یو ډېر فعال سیاسي منطقوي رول ولوبوي. هغه دا چې مثلا کوم هغه مشکل چې چین له هند سره لري یا پاکستان چې له هند سره لري نو او طالبان چې یو اندازه تمایلات هم ښودلي ځکه چې په طالبان د خپلو ګټو په تلاش کې دي همدارنګه فکر کې څنګه اړیکې ولري څنګه پراخه حمایت ترلاسه کړي او راکړه ورکړه ولري. نو مطمئنه چې چین غواړي چې دغه رابط نسبتا د ګرمۍ خواته روان دي یا نږدې کېدو خواته روان دي د هند سره او د چین لپاره قابل د قبول نه دي او په ضمن کې پاکستان ورته مهمه ده او په ضمن کې د پاکستان امنیت او ثبات د چین لپاره ګټه ده او د خپل پروجیکټونه دي. نو په همدې خاطر غواړي چې دغه یو فعال سیاسي منطقوي رول ولوبوي او څنګه دغه تاثیرات په طالبان باندې واچي او طالبان دې ته وعده راکړي چې دغه ګرمۍ خواته روابط روان دي دا بیرته څنګه په اصطلاح یا محدوده کې یا مثلا په اصطلاح کنټرول رابط ولري تر څو پورې پاکستان ته کومک کړي او په زمن کې چین خپل مخ ته رسېدلی وي. صحیح. یوسف زی صاحب ډېره جالبه خبره دلته پیدا کېږي چې دا کومه خبره چې طالبانو باندې دا منل غواړي پاکستان او د سیمې هیوادونه چې ګواکې تاسې هندوستان سره ډیپلوماټیک روابط کم کړئ یا په یوه اندازه کې وساتئ. دا اول ورځ د پاکستان خارجه وزارت ویان هم دا خبره پرون وکړه او ویل چې موږ د طالبانو د هند نزدېکت باندې اړیکو باندې هیڅ دغه نه لرو نیوکه نه لرو. البته یو شی باندې موږ نیوکه لرو چې هغه د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استعمال نشي او هند پاکستان دا ادعا لري چې هند دی وخت کې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد باندې کاروي. دغه د سیمې هیوادونه طالبان نه اوس مثلا یو خدای چې کنټرول یا ارڅ چې کیږي هغه به اوس نه څه غواړي آیا غواړي چې طالبان کنټرول کړي؟ زه فکر کوم طالبان کنټرول اول د هیڅ هیواد لپاره بالخصوص د
همسایگان د پاره ممکن نه دي. طالبان یو داسې مذهبي او افراطي حکومت ده او په عین حال کې ډېر یو بې پروا حکومت هم ده. زه فکر نه کوم چې هغه قوتونه چې طالبان یو وخت کې دوی دا دعوه کوله چې پاکستان موږ به طالبان کنټرول کوو او دا موږ احسان به ومني چې موږ شل کاله دوی د پاکستان کې ځای ورکړی وو. تر ټولو ستر شکایت اوس هماغه پاکستان کوي. نو د سیمې هیوادونه بالخصوص همسایگان د طالبان نه ډار لري ځکه دا داسې یو غیر عادي حکومت ده، نورمال حکومت نه ده. داسې حکومت چې د افغانستان 95% نه زیات خلک یا 99% خلک د نجونو مکاتب غواړي خدای ورسره نه مني. نو کله چې د خپلو خلکو پروا نه لري د نړۍ د نورو قوتونو یا همسایگانو خو بیخي پروا نه لري. دوی خپل یو ګرداب کې راګیر حکومت ده. خو بیا هم دا چې د افغانستان جغرافیه مکمله په کنټرول کې لري یو ځمکنی حقیقت مثلا چین ده. چین لدې نقطې افغانستان ته ګوري چې دا وخت افغانستان په کنټرول کې دی، طالبانو د افغانستان سرحدات په کنټرول کې دي، کوم اکټیو فعال مقاومت په مقابل کې نشته. نو لدې عمله د یو ځمکنی حقیقت ګڼي، خو بل طرف ته دا هم ګڼي چې دا یو دایمي حکومت نه ده، یو نورمال حکومت نه ده. خو بیا هم د خپلو مفاداتو مطابق د طالبانو د توان چې څومره توانایي د حکومت د دغه په قالب کې دغه طالبانو سره وابط ساتي. په عین حال کې طالبانو په دې باندې ډېر کار نه لري چې څه ډول حکومت وکړي یا د چا سره رابطه وساتي. چین یو ډېر یو احتیاط والا پالیسی لري بالخصوص د همسایګانو او مسلمان نړۍ کې. نو لدې عمله چین یو خپل د چین اندېښنه هم هماغه ده چې پاکستان لري. تاسو خو ویل چې هندوستان د طالبانو نه څه غواړي، مګر دا راته ووایاست چې دغه د سیمې د درې واړه هیوادونه د طالبانو نه څه غواړي چې یو واري ورسره په کابل کې کېناست، بیا یې تهران ته وبلل، بیا یې دا د بیجینګ ته سره ورټول کړل. عمده مسائل چې د مسایلو په سرحد کې وي هغه امنیتي مسایل دي. هند او پاکستان مشکل دا د ټي ټي پی ده او اوس ورور دا فکر کوي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې خراب شوي دي په هغه سیمو کې چې افغان بلوچان دي. پاکستاني بلوچان د لپاره هم د افغانانو بلوچانو همدردي زیاته شوې ده چې دا هم د پاکستان د لپاره یو سیټ بیک یا یو ناکامي ده. چین به وایي چې داسې مسایلو کې کار مل لري چې مشکل درته جوړ شي یا هغه جهادیان چې موږ ترې نه ډار لرو، خو هغوی بیا چین کا دا غوښتنه هم کوي ډېر په یو ډیپلوماټیک او د طالبانو طرز العمل او خوی او خصلت ته په کتو سره کوي. پاکستان بیا چونکې دا فکر کوي چې طالبان خو د موږ احسانمند دي او موږ سره کومک کړی دا او کابل ته وخت هم رسولی دي او جهاد یا مقاومت یا هر څه چې هغه وخت کې مو ته پناه ورکړې ده. نو دوی د طالبان نه ډېره تقاضا لري چې داسې وکړي داسې وکړي. ایران طالبانو نه خوشحالم ده، ناخوښ هم ده، د مذهب په معامله کې ترې نه ناخوښ ده، د پارسي ژبې په متعلق ناخوښ ده، جهادیانو د پخواني جهادیان چې له ایران سره تعلق لري په هغوی کې ناخوښ ده. خو په عین حال کې مجبور ده چې دا د افغانستان یو حقیقت ده، دا وخت کنټرول ده او که روابطو سره خرابومه په ځای دي چې زه دوی خراب کړم دوی مونږ خرابوي. یعنې طالبان د افغانستان همسایګان ډېر نیکان نه دي چې دا وخت په افغانستان کې بربنډه مداخله نه کوي. وجه دا ده چې طالبان صحیح ده یو غیر رسمي حکومت ده او رسمیت نه لري، خو په عین حال کې افغانستان د نن یو مضبوط حکومت ده، کنټرول په لاس کې ده او که ګاونډیانو سره غلطه رویه وکړي هو به جواب ورکوي. چې ښه مثال یا ټي ټي پی ده چې پاکستان خپل ټول توان وکړلو چې د دوی نه لاس واخلي، پاکستان خبره نه مني او لاس نه اخلي. او دا په دې معنا ده چې طالبانو سره که تعامل هر څوک کوي، که هغه د رسمیت په چوکاټ کې غیر رسمیت چوکاټ کې وي، باید ډېر څه په نظر کې ونیسي او طالبان داسې یو اسانه مړی ونه ګڼي چې اوس پاکستان دپاره ورځ په ورځ باندې حسین سره دا یو دریم ګزار ده پاکستان ته. اول د ټي ټي پی ګزار، دویم اوس د بلوچ نشنلستان دپاره په افغانستان کې همدردي زیاتېدل، د افغان کډوالو په زور ایستل د پاکستان خلاف نور هم نفرت کوي. هم دغه موقع په استفاده هین هم یو حد پورې غواړي چې راوړاندې شي تر څو پاکستان نور هم په اصطلاح انزوا ته بوځي په افغانستان کې یا دغه حالت نه خوند واخلي. اغلی کډوخیل دغه د پاکستان او د هند موضوع ته لږ راځو. تاسو په باور اوسه پورې خبرې داسې کېدې چې پاکستان او طالبان یوه خبره ده، دوی به یو بل سره ودرېږي. مګر جالبه خبره دا ده چې د پاکستان دفاع وزیر وویل چې حتی اسرائیل او طالبان یوازې د هند په څنګ کې ودرېدل. تاسې دا انګیرئ
چې طالبان په دې ټوله کشاله کې چې دا څو ورځې په دې سیمه کې تېره شوه لاړ د هندوستان په څنګ کې ودرېدل. زه فکر نه کوم چې طالبان د هندوستان په څنګ کې ولاړ یم، لکن هغه کومه توقع چې پاکستان درلودله او فکر کاوه چې مثلا طالبان به څومره یو قوي دریځ غوره کوي، هغه دریځ نه تنها چې هغه غوره نه کړ بلکې هغه پیښه چې په پهلګام کې وشوه هغه مثلا هغه کړله په اصطلاح ویې ټاکوله یا تقبیه کړله. نو په همدې خاطر دوی لپاره همدغسې یو هغه ده، ځکه چې طالبان نه دوباره جهاد اعلان کړه او نه خلک وهڅول، نه فتواوې ورکړلې او نه اعلان وکړه چې موږ به تاسو سره ولاړ. نو ځکه چې پاکستان هغه کوم توقعات چې د طالبان او د دوی له ادارې نه لري، فکر کوي چې لکه هغه 15 صوبه نو دوی باید په ډېر قوتو په هغه باندې ولاړ او یو قوي دریځ یې غوره کړی وای. نو ځکه چې دوی هغه توقعات نادرسته دي او زه فکر کوم له واقعیت نه لري چې هغه موقف طالبان غوره نه کړ په نظر باندې او طالبان دا ډېر ښه وکړل. نو ځکه دوی فکر کوي چې ګویا دا له هندوستان سره ولاړ ده، ځکه چې افغانستان ولې نور د نورو په جنګونو کې ځان ښکیل کړي. نو برخلاف د اسلام آباد همدغه توقع وه چې ګویا د په راتګ کې چې موږ دومره کومک کړی یا دوی کورنۍ بزنسونه اوس په پاکستان کې روان دي، نو باید دوی تابع د امر وای یا د موږ پلوي کړی. داسې پلوي نه ده کړې، نو دوی په نظر د هند سره یو دریځ غوره کول یا د هغوی څخه حمایت کول دی. اغلې کډوخیل یو څه خو ښکاري لومړی ځل دی چې په 15 کالو کې د هندوستان خارجه وزیر سبرمنیم جیشنکر هغه د طالبانو خارجه وزیر ته زنګ وهي او ځینې وعدې ورته ورکوي، حتی په واګا بارډر باندې د افغانستان ایسار لارۍ چې اوسه پورې هندوستان اجازه نه ورکوله، 160 لارۍ ته هلته اجازه ورکړه چې راځئ تاسو راننوځئ. نو څه خو ښکاري که طالبان د هغوی تر څنګ ودرېدلي نه دي، مګر یو څه ډېر خواږه تېر شوي دي د دواړو ډلو لوریو ترمنځ. دا خو زه فکر کوم چې طالبان ته هم دا ښایي چې د خپلو ګټو د افغانستان د ګټو په خاطر باندې فکر وکړي، نه داسې هغه چې پاکستان غواړي. زه ما په نظر باندې یو معقوله دریځ غوره کړی، اما داسې دغه توازن څنګه ساتل کېږي، د پاکستان فشار ته څنګه په اصطلاح دوی تسلیم نشي، یا مثلا چین څنګه کولی شي په دوی باندې مثلا زیات فشار رانوړي. نو دا مربوط دا دی چې دوی څنګه کولی شي قوي استدلال وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا د افغانستان مجبوریت او افغانستان مجبور دی چې په دغه لیول باندې روابط ولري یا مثلا دغه ملکونو سره نږدې شي تر څو پورې چې دوی ته په چیز کې څه ګټه خوندي. نو افغانستان نور نشي کولی چې د پاکستان د ګټو په خاطر باندې له ټوله دنیا سره مثلا روابط خراب کړي او یا د دوی په امر باندې دغه روابط وساتي. دا د افغانستان باید طالبان به ورو خپل استقلالیت لاسته راوړي او د اسلام آباد غوښتنو ته باید په ډېر اسانۍ باندې تسلیم نشي. صحیح. یوسف زی صاحب، د طالبانو چې مثلا په دې ورځو کې د هندوستان سره اړیکې ګرمې شوي دي، د دې شین چراغ د امریکا نه په یو نه یو ډول ترلاسه کړی دی او هغه دا دی چې دوی د پهلګام برید وغنده، نو خلیلزاد دوی وستایل چې ډېر نر کار مو چې ترهګري دغه کړله، بیا د پاکستان باندې د هندوستان برید باندې دوی چپ هم پاتې شول، دلته هم یو ډول طرفداري وښودله. نو دې خواته چې لیدل کېږي یو دغه دا دی چې د سیمې دا 3 هیوادونه دلته چې یادونه شوه چې چین د طالبانو نږدې کېدو هند ته دې نه اندېښنه لري، همدې د وجې نه ایران کې طالبانو ته یوه ډیمو وښودله چې دغه دي پړانګان د مقاومت جبهې 2 مشران یې هم رابللي وو، طالبانو سره مخامخ نه ورته ویل چې خو دا دی موږ سره شته دی، دا کسان هم شته دی. فکر کوئ چې دوی په طالبانو د یو فشار اچولو دغه کوي کوشش کوي؟ زه فکر کوم چې طالبان داسې یو قوت نه ده چې هغه د فشار درک کړي. هغوی نه خو ستاسو خبرې ته راځم او نه هم طالبان په اوس وخت کې دغه افراد چې تاسو نومونه واخیستلو یا دغه پخواني شمال جبهې ځینې کسانو لکه محقق او استاد عطا د پاکستان په لپاره یا د پاکستان په ګټه او د هند بریدونه یو ډول وغندل او پاکستان اسلامي ورور او دا وګڼلو. زه فکر کوم چې دا مهري داسې مهري دي صحیح ده، یو تاریخي بیک ګراوند لري په افغانستان کې، یو سیاسي بیک ګراوند لري، خو تر اوسه پورې کدی یعنی هغه حتی لا دغه افغانستان همسایګان نه دي رسېدلي طالبانو سره روابط چې دغه بیرته راژوندی کړي او که ضرورت شي بیا خو افغانستان کې دغه افغانستان ګاونډیانو تیرو 15 کلونو کې ډېر خورا قوي لاس لرلو، وایي جهادي ډلې جوړولې
کوو غواړي پاکستان یعنی زه په دې باور یم چې پاکستان کولی شي چې یو جبهه حتی پرانیزي او ځکه چې هغه پاکستان بیا د مایوسي په حالت کې بیا ډېر داسې اقدامات کوي چې بیا شاید یعنی بیخي هغه د غچ اخیستنې تر حده پورې ولاړ شي او بیا دا کسان راوغواړي. فکر کوئ چې په طالبانو باندې د سیمې هیوادونه فشار اچوي چې هند سره ډیپلوماټیکي اړیکې شروع کړي تودې شوي دا کمې کړي؟ زه فکر نه کوم چې هند د ایران سره کوم خاص مشکل لري او څنګه چې طالبانو موقف و دغسې د هند موقف هم ډېر وزیر خارجه هند ته هم ولاړی او پاکستان ته هم راغلی یعنی دغه اشخاصو شتون په تهران کې یا اوس ورو پاکستان په تاجکستان کې ایران کې یا په ترکیه کې د افغانستان د پخواني حکومت له ځینو غړو سره روابط زیاتوي دا زه فکر کوم په اوس وخت کې که هر څومره دغه کسانو ته دغه هیوادونه پلیټفارم هم ورکړي ګراوند هم ورکړي زه فکر کوم چې دا وخت دا کسان دپاره افغانستان کې په خپله ځای نشته درسته خلک د طالبانو ناراضي دي خو دا ناراضیت په دې معنا هم نه ده چې که 95% خلک طالبانو ناراضي نو 95% د احمد ضیا مسعود غواړي یا د احمد مسعود غواړي یا د استاد عطا غواړي یا د بل کوم قومندان غواړي دا په دې معنا نه ده چې طالبانو نه څوک خفه دي هغه د مستقیم خپل حمایت د هغو نه کوي او نړۍ هم او همسایګان هم په دې پوهېږي چې هغه پخوانۍ مهرې چې دي هغه یا زړې شوي دي یا ایکسپایر شوي دي او دوباره په هغوی کې دم راوستل یا په هغوی کې حرکت راوستل به یو ډېر که ناممکن نه وي مشکل کار به وي. نه خو بیا راوستل څه دپاره دلته ورته کېنول څه دپاره په دغسې ورځو باندې خلک وایي چې اوس په دې وخت کې طالبانو ته پاکستان ایران او چین دا یو ځای دي یوه خبره پرې منل غواړي ما غوښتل زه تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې دوی دا دومره فشار یا دومره ګرمې منډې چې کله کابل ته ورته راځي کله تهران ته غواړي هغه د بیجینګ پورې ورسول نو خو اوس خو به یو څه ور باندې منل غواړي اوس سړی نه پوهېږي چې څه ور باندې منل غواړي. زه فکر نه کوم چې چین د دې نه زیات منل په طالبانو وغواړي او ایران د هم یو محتاطه پالیسي ده هغوی هم خوشحال دي طالبان د امریکې مخالفین پاتې شوي دي داعش نه ایران ډار لرلو چې دا د امریکې په اشاره د افغانستان له سرحدونو نه ایران ته داخليږي هغه طالبانو ورته وځپل ګوره طالبانو سره تعلقات بهتره کول ډیر وخت غواړي خو طالبانو سره تعلقات خرابول ډیر اسانه کار ده او دغه اساني کار زه نه کوم فکر نه کوم چې د ډیرو دغه هیوادونو لپاره دی یو اپشن وي پاکستان سره د دې چې وسره په جنگ کې دا په افغانستان کې بمباري وکي او په خپل د ټي ټي پی نه کړيږي خو بیا هم کله کله یو قدم وړاندې ولاړ سي وزیر خارجه یا معاون د صدر اعظم یا ساده کابل ته ولېږي بیا وسره د الفاظو جګړه شروع کی بیا بیرته نږدې سي وسره نو طالبان داسې یو اسانه قوت نه ده چې یعنی زر تغییر او تبديل کړه درست خلکو په خوا دغه تغییر او تبديل په افغانستان کې راوستلو خو طالبان په نړیواله سطح یو ضعیف حکومت ده په افغانستان کې نه مقبول نه ده خو په هر حال کې یو نظامی حکومت ته او د افغانستان همسایګان دا وخت فکر کوم چې درې ډاریږي چین هم د دې نه ډار لري چې طالبانو زیات فشار واچي دا یو بالون مثال لري چې وي کې د نور مشکلاتو ته جوړ کې ازبکستان عین حال د دې نه ډاریږي چې تعلقات سره خراب شي تاجکستان پوهیږي چې طالبان کولای شي د خپل اسلامي امارات چې امیر المؤمنین په نوم باندې مشر لري هغه د مؤمنانو مشر دا وي ته وسات ورکي نو لدی عمله د ټول هیوادونو خورا په احتیاط یو ځکه فکر نه کوم چې چین ایران او پاکستان د هند په مقابل کې د طالبان نه کوم خاص تقاضا ولري هغه مسائل چې لکه چې امنیت باید شمسي د څوک پیدا نشي چې موږ امنیت ته خطر ورسي د چین امنیت ته خطر ورسي البته چین د بلوچستان نه په ډار کې ده او طالبان نه بدا غوښتنه کوي چې ک بلوچستان په افغانستان کې ځایونه لري او سیګي یا څوک حمایت کوي هغه باید ونشي او زه فکر نه کوم چې طالبان د بلوچستانو په د رسمیت په ساته باندې حمایت کوي البته بلوچستان په ایران او پاکستان او افغانستان په دې سرحدي سیمو کې وسیږي او د یو هیواد بلوچ بل هیواد بلوچ سره په اسانۍ سره ژوندم کولای شي اوسېدلای هم سي سره کاغه دي په هر بڼه باندې وي د ایران ته مطلوب یا د پاکستان ته مطلوب یا افغانستان ته مطلوب وي اغلی شینکې کړو خل دلته یوسف زئی صاحب خوای چې ډیر څه نه مګر ډیر څه ښکاری
د چین اندېښنه چې وختي یادونه یوسفزي صاحب وکړه چې د بلوچستان پر رابطه اندېښنه لري، مګر ویل کېږي داسې چې پاکستان ډیر زیات په دغه دریو هیوادونو کې لابیګري کړې ده او حتی چین ته دا خبره رسولې ده. یو خدای چې په چین باندې چې کوم بریدونه کېږي دا بلوچستان کې په پاکستان کې او د دې اوس په دې وروستیو کې د ویډیوګانې خپرې شوې دي چې امریکایي وسلې د بلوچستانو سره لیدل شوې دي. اوس دا خبره ور باندې چین سپینول غواړي. یو بل دا ده چې تاسو په دې باندې باورم څه دی چې ولی ایران کې ورته سره لدی چې یو خواته امیر خان متقی کې نول شو بل خواته ورته د امیر خان متقی د مخالفان راوستل شوی. دلته خو یو څه ښکاری کاملا ګوري ک ایران مثلا زين اړیکې فعال کړې دي یا غواړي د سره تعامل وکړي یا ناستا امدارنګه پاکستان ځکه د دوه مملکتونو فعلا په یو ښه وضعیت کې نه دي او اندېښمن دي. نو ځکه له طالبانو سره د ځینې مسایل باندې غواړي چې فیصله یو فیصلې ته سره ورسیږي. ایران چې اوس هم د امریکا په اجنډا کې دی او په یو ښه وضعیت کې نه دی او مطلوب وضعیت کې نه دی او په ځمن کې دوی له طالبانو سره باوجود اړیکې ښې دي. ظاهرا وزیر خارجه افغانستان ته تللی همدارنګه تګ راتګ شته مګر دوی زیات باوري او مطمئن نه دي ځکه کوم حمایت چې له طالبانو سره د غربي ممالک خصوصا له امریکای پیسې راتللی او حمایت کېده یا د هغوی په حمایت باندې دوی خپل اداره جوړه کړې ده باوجود ټولو ښه روابطو تګ راتګ دوی زیات مطمئن نه دي. نو ځکه ایران غواړي یو شان ته فشار ور باندې راوړي چې ګویا او په بدیلو کسانو باندې هم زما لپاره یو اپشن دی او انتخاب شته او د خلک موجود دي یعنی یو دوګونه سیاست او په شکل د فشار دوی ساتي او په زمن کې وګورئ اته دغه د مخالفو ډلو نم زه مطمئنه یم ځکه چې یو شی شنواري سبستانس باید په جریان کې سي چې ایران یو څه مودې راځي ټول هغه سیاسي ډلې چې بهر کې فعال شوي دي هغوی مشرتابه یې غوښتې ده او هغوی سره خصوصي خبرې کړي شاید په همدغه د افغانستان په راتلونکو اړیکو کې یا اندېښنو کې یا د ګډ په مسایلو باندې خبرې کړي او د هغو سیاسي نظریات یې اخیستي او همدارنګه بیا ګرچې هر یو وار په وار ویلي چې د مهاجرینو په خاطر دی زه فکر کوم په شکل نه دی په دې کې شک نشته چې اکثر دغه سیاسي ګروپونه چې تللي دي دا اندېښنې سره شریکه کړي که ځینې نظامیان یا ځینې سیاسي څېرې که تاسې بیرته افغانستان ته ولېږي او ویزه یې تمدید نه کوي هغوی ته د مرګ خطر یا د بندي کېدو خطر شته دی. یعنې دغه هوکړه د ایران حکومت سره کړې اما ایران یو دوګونه سیاست مخ ته بیایي په یو شان ته غواړي چې طالب همدغه وخت دې ته قانع کړي یا په اصلاح ویروي چې ګورئ زه نور انتخاب هم لرم متوجه اوسېږئ چې په دغه اړیکو کې ما سره صادقانه اوسي هغه چې د ایران ګټې دي مثلا هغه ته تهدید یا خطر واقع نه شي. کاملا ته ایران په د اوسني حالت کې چې د امریکا په فشار لاندې ده د اسرائیل په فشار لاندې ده مطمئنا چې دوی یو رقم ویره د افغانستان خاورې نه لري چې په هغه کې طالبان حاکمان دي. صحیح یوسفزي صاحب تاسو وختي یادونه وکړه چې طالبان به څوک کنټرول نه کړی شي خو دلته داسې ښکاري چې خلک درته خانه وایي چاپلوسي کا اوس ما په خپل حکم چې په صدق خان د چای طالبان په دې لوبه کې څه ترلاسه کوي دا ګرمه لوبه کې چې هند هم پرې ګرم شوی دی د سیمې هیوادونه هم پرې ګرم شوي دي او بل تاسو ته څه ښکاري چې طالبان که ودرېږي په دې لوریو کې کوم خواته ډېر تمایل لري چې د هغوی ملاتړ یا ملګرتیا خپله کړي؟ زه فکر کوم طالبان د افغانستان د خلکو تر فشار لاندې راځي د خلکو د رایې تر فشار لاندې راځي ولو که دوی عمومي رایو ته خو د خلکو غوښتنو ته نظر نه ساتي خو دا وخت په څه طریقې سره چې پاکستان په بېرحمۍ سره افغان کډوال وباسي د افغانانو سره بد رویه کېږي دفاع وزیر یې ډېر د افغانانو ضد بیانونه ورکوي په افغانستان کې دننه هر حکومت چې راځي هغه بیا ولو که پاکستان سره نږدې روابط وي هم خو چې کله افغانستان ارګ ته ورسېږي هغه بیا مجبور ده چې افغانستان د خلکو د احساساتو ترجماني وکړي او د پاکستان دپاره بدبختي دغه ده چې په افغانستان کې څوک ترېنه خوشحال نه دي او ټول د پاکستان ضد نظر لري هر هغه څوک یا لیکوال یا سیاستمدار یا ژورنالیست یا وزیر یا هر څوک چې حتی پاکستان ته رسمي سفر هم وکړي نو دوی د هغوی خلاف شي نو طالبان هم دغه نزاکتونو باندې پوهېږي او که عملا نه کوي خو د رسمیاتو په چوکاټ کې هم پاکستان سره درېدلی نشي ځکه چې بیا
طالبان د شل کاله طالبان پاکستان سره نږدې پاتې شوي دي او 4 کاله په همدې کې لګیا دي چې څنګه دغه تصویر چې په طالبانو باندې لګېدلی چې پاکستان دی دغه پاک کړي. نو له دې امله یعنې د خلکو همدردي له پاکستان سره نشته ده او په دې تیر هفتې په جنګ کې هم موږ وکتلو چې اکثریت افغانان د هند ملاتړي وو او دا د پاکستان لپاره تر ټولو ستر شکست په افغانستان کې. صحیح. کډوخیل صاحب باور لري چې طالبان ورو د هند خواته د انډیوالۍ کډې باري او بل دا چې دا ټول شین خو به وشي یو څوک د چا ملګری څوک د چا ملګری اما په طالبانو کې هغه د افغانستان د بی‌طرفۍ د ساتلو توان ویني په دغه هم د هندستان هم د پاکستان هم د چین هم د ایران ترمنځ. زه فکر کوم چې افغانستان په کوم موقف کې قرار لري د طالبانو د کوم کړنې چې دوی په افغانستان کې کوي په رسمیت نه دی پیژندل شوی، انزوات تللي، اقتصادي ستونزې شته د بشري ناورین ورځ تر بلې زیاتېږي، دنیا په رسمیت باندې نه پیژني او په اصطلاح ډېر تاثیرات ورباندې وضع شوي دي په ډېر یو مطلوب وضعیت کې نه ده او په ضمن کې د ولس حمایت نه ده ترلاسه کړی. نو دغه کوم په اصطلاح په انګلیسي چې وایي هانیمون دغه د هانیمون ورځ ورو ختمیږي ځکه چې اوس هر مملکت غواړي چې د دوی په اصطلاح قاطع دریځ باندې پوه شي، دوی په کړنې باندې دغه کوم انتظارات چې لري دا به د طالبانو د حکومت لپاره ډېر ساده نه وي که یو طرف ته مثلا د غربي نړۍ حمایت او ډالر او سپورټ او هغه چې هیڅوک په منطقه کې نشي ورکولی که هغه د لاسه ورکوي ایران او چین او روسیه او پاکستان دا تشه پوره کولی شي. له بل طرف هم دا چون دا په در په دیوار ملکونه دي په بدې منطقه کې دي نو دوی غوښتنو ته هم دوی بیا نشي کولی چې نه ووایي. نو زه فکر کوم په اوسني حالت کې دوی لپاره به ورو دا سختېږي ورځ تر بلې نو په یوازې په هغه صورت کې کېدای شي چې وکړای شي چې دغه توازن وساتي یا دغه منطقه او فرامنطقه قانع کړي چې دوی خپله په مشروعیت باندې کار وکړي او هغه مشروعیت د خلکو یا ولس سره پخلا کېدل، خلکو ته غوږ نیول او په نظام په مشروعیت باندې کار کول دي. غیر دغه نه په کومه وړتیا چې دوی په مدرسو کې پیدا کړي دغه د مدرسو درسونه یا سبقونه دوی د کچې ته نه دي رسولی چې په یو قوي ډیپلوماسي باندې پوسي او په هغه کچه باندې دوی استدلال وکړي او خپل مشروعیت لاسته راوړي. صحیح. یوسفزی صاحب فکر کوئ د سیمې هیوادونه یو وار بیا په طالبانو باندې راګرم شوي دي د اړیکو تودولو لپاره په دې وخت کې نو طالبانو ته څه پکار دي چې د افغانستان لپاره چې هم هندستان غواړي هم چین غواړي هم ایران غواړي هم پاکستان غواړي چې دوی سره ګرمې اړیکې وساتي نو دوی د څه پکار دي د افغانستان لپاره د دې فرصت نه استفاده وکړي؟ زه فکر کوم په دا اوسنی بڼه او په اوسنی شکل چې طالبان دي چې میرمنو تعلیم منع کړی دا خلکو حقوق نشته ده که پاکستان سره یا طالبان سره هر څوک ډېر نږدې هم شي خو زه فکر نه کوم چې هغوی د دې ته زړه ښه کړي چې طالبان په دغه موقع باندې یا په دغه موقع باندې هغوی قانع کړي چې دوی حکومت په رسمیت وپېژني ځکه چې طالبان خپل هغه پالیسی یا ډیپلوماسي د نړیوال لپاره په دغه شکل باندې په بڼه باندې د قبول نه ده او متاسفانه ورځ تر ورځې بلې طالبان نور هم د ایکستریمیست او د سخت دریځي طرف ته ځي او داسې اقدامات کوي چې نړۍ نور هم فاصله ترې نیسي. خو دا چې په افغانستان کې پروت یو حقیقت ده نو ځینو ډلو سره کېدای شي هغه ډېر خطرناکې ډلې وي خو بیا هم ځینې ګروپونه او ځینې هیوادونه مجبور دي چې یو تعامل سره ولري یو محدود تعامل. نو دا محدود تعامل به دوام وکړي خو د دې نه زیات زه فکر نه کوم چې طالبان یو د دغه موقع نه داسې استفاده وکړي چې خپل حکومت ته رسمیت بڼه ورکړي یا د نړیوالو چې کوم غوښتنې دي هغه ومني یا د افغانانو غوښتنې ومني. نو زه فکر کوم چې طالبانو حکومت د دغه موقع نه د دې نه زیات چې یو څه د هیوادونو ته سفر وکړي او میټینګونه وکړي، جلسې وکړي، د رئیس جمهوریانو سره وګوري، د ایران رئیس جمهور سره وګوري، د چین وزیر خارجه سره وګوري. دې نه زیات دا پخوا هم شوي دي او په تېرو 4 کلونو کې دا ډېر شوي
دي که طالبان غواړي چې دغه وضعیت ته تغییر او تبدیل ورکړي نو دوی باید جدي ډول باندې خپل پالیسیو باندې فکر وکړي او د طالبانو ناکامي د دوی په دغه پالیسیو کې د چې هم دوی انزوا ته بولې دي هم طالبان حکومت انزوا ته بولې د ځینې مشرانو پالیسیانو هم افغانستان د اقتصادي رکود او انزوا سره مخامخ کړی ده. ډیره زیاته مننه. اغلی کړو زه باس راټولوم طالبانو ته په دې ورځو کې څه پکار دي ځکه داسې ویل کېږي داسې نظر هم شته دی چې د سیمې هیوادونو دا چې اوس طالبانو سره تاو دي بیجینګ پورې ورسره ورسېدل دې هیوادونو ولیدل چې سوریا خپلو ګاونډیانو امریکا ته ډیره ورنږدې کړه او ډیر اصول پې ومنل هغه د بندیزونو نه هم خلاصه شوه ډیر نرمښتونه ورباندې راغلل دې خواته دا د سیمې همدا هیوادونه چې اوس طالبانو سره بوخت دي ویل کېږي چې دوی فکر کوي چې طالبانو نه ښه متحدین په دې افغانستان کې نور نشو پیدا کولی ضرور ده چې ځینې نرمښتونو ته یې قانع کړو فکر کوئ چې دغسې څه امکان به ولري د سیمه به وتوانېږي طالبانو ځینې شیان ومني ګورې زه په فکر کوم چې د افغانستان او د سوریې هغه موقعیت یا موقف هیڅ قابل مقایسې نه ده ځکه چې نه خبره د دغې ده د رانرمولو ده اجازه راکړئ ځکه چې متاسفانه په افغانستان دوه ګاونډیان خاصتا ایران او پاکستان هغه غلطه پالیسیانې چې دواړه دوی استخباراتي کړیو درلودلې او یا هغه فوجیانو درلودلې دوی په پاکستان یو رقم افراطیت ته لمن وهله دې لپاره چې د امریکا شتون یا د غربي نړۍ شتون په افغانستان کې د افراطیت لار ناکامه کړي او د غربي نړۍ له افغانستان نه پښې سپکې کړي نو پر کومه انګیزه باندې چې دوی دغه کسان راوستي دي او بالاخره حاکمه شو منطقه پې نارامه کړله اوس هغه نراتیف که دوباره را ډول زه فکر کوم چې بیا بخپله د طالبانو شتون د سوال لاندې لاړ شي په کومه انګیزه باندې دا کسان چې راغلي ګورې د طالبانو دوه مشکله دي یو دا چې د طالبانو رهبري چې په قندهار کې ناسته ده هغه بیخي له بله دنیا نه خبرې کوي نو د کابل اداره دغه ظرفیت نه لري چې د قندهار اداره قانع کړي تر څو پورې وکړي چې نړۍ سره مثلا تعامل ته کښېني یا ځینې بدلونونه یا نرمش په خپل دریځ کې راولي نو زه فکر کوم په کومه انګیزه چې دوی منځته راغلي دي د هغوی بدلول د دوی بیا په اصلاح خپله نابودي په دې کې ویني او دا یوه غلطه پالیسي وه چې د منطقي استخبارات په خپلو پالیسیانو باندې باید تجدید نظر وکړي او افغانستان سره داسې برخورد نه کوي. صحیح یوسفزی صاحب باس راغی آیا د سیمې هیوادونه کولی شي طالبانو نه که نور هیڅ شي باندې زور ورباندې ونه رسېږي ځان سره درولو باندې یا د استفادې کولو باندې دغه نرمښتونو ته یې قایلولی شي همدغه هیوادونه که وغواړي ګوره یو مثلا چین ده چین زه فکر نه کوم چې هغه د طالبانو په دې باندې ډېر سر خوږوي چې طالبانو حکومت څه ډول حکومت ده هغوی خپل روابط ایران داسې نه ده چې ایران د بشر د حقونو نړیوال چمپین ده یا مدافع ده پاکستان په ورته ډول باندې نو هر څوک د خپلو مفاداتو خیال ساتي امریکا منم چې په سیول سوسایټي کې د امریکې په جامعه مدني کې به د ښځو په اړه باندې بحث کېږي خو هغوی به وایي حکومتونو بیا دا پالیسیان دا زمونږ د سره څه کار ده چې افغانستان مېرمنې تعلیم کوي که نه کوي موږ ته داسې څوک په کار دی چې دغه هېواد موږ دپاره بیا خطر ونه جنګېږي د موږ هلته امکانات ضایع نه شي او بیا هلته جګړه را نه سي او موږ پکې راښکېل نه سو نو تر یو حده پورې دا هېوادونه کوشش کوي خو زه فکر نه کوم چې اعظمي کوشش دی هېڅ هېواد هم کړی چې طالبان دې ته مجبور کړي الفاظو تر حده پورې وي خو عملا زه کوم اقدام نه ګورم. ډېره زیاته مننه کور ودان دواړو نه مننه چې راغلی په الله مو سپارم.